نننی عمل هم د محبت عمل دی او ډیر آسان عمل دی. ما ته پته تاسو خو نشئ کولی هغه سخت سخت عملونه چېرته کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ټول کائناتو د بادشاه دپاره چې بیستنو اسمان یې ودرولی دی، د هغې په قدرتونو باندې دا ټول نظام چلیږي او دومره لوی قدرت والا دی چې هغه د هغه ځناور چې په سترګو نه ښکاري او د هغه ځناور چې ټول نه غټ ځناور دی او فرشتي دي، په سترګو راتلونکي ځناور دی او که په سترګو نه ښکاره کېدونکي ځناور دي. د هر یو د زړه د راز نه خبر دی، د هر یو د حاجت نه خبر دی، د هر یو د لږې نه خبر دی، د هر چا د زړه د ارمان نه او د مراد نه خبر دی. او بیا بشمیر درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې چې هغه محسن انسانیت دی، زمونږ خوږ پیغمبر دی او د الله رب العزت آخري نبی دی. دا زمونږ ایمان دی او دا به د دې ایمان سره به مونږ قبر ته ځو او دا به زمونږ هلته په کارېږي. او بیا دعا ده چې زما چې څومره مسلمانان خویندې وروڼه دي، مسلمانان دي د دنیا په هر ګوټ کې دي، کاغذ ما دا کتونکي دي او که نه دي کتونکي، تاسو پې امین وایي. الله رب العزت دې د ټولو مشکلات اسان کړي، پریشانۍ دي الله رب العزت په خوشحالو بدلې کړي. د زړه چې څومره جایز د زړونو مرادونه دي هغه مرادونه دې الله پوره کړي او څه حاجات چې کوم دي الله رب العزت دې هغه حاجات د خپل خزانو نه پوره کړي. نننی عمل هم د محبت عمل دی او ډیر آسان عمل دی. ما ته پته تاسو خو نشئ کولی هغه سخت سخت عملونه چېرته کولی شي چې لږه وظیفه هم ګرانه شي. نو ما ته وي قاري صاحب دومره غټه مسله به راته ووایي چې یا قاري صاحب زموږ دومره غټه مسله ده خو وظیفه راته اسانه وښایه، لږې چې یو دوه ټکي وي. نو زه حیران شم چې خدای پاکه موږ د یو څو روپو دپاره مزدورۍ دپاره سعودي عرب ته یا بار ملکونو ته ځو، هغې په ځان باندې څومره سختې تېرو او دلته دومره غټه مسله ده او دا ما ته وایي چې ما ته اسانه مسله وښایې. نو د محبت دپاره نننی عمل هم دی او ډېر آسان دی. خو د هغې نه هر څه د خبرې نه مخکې بیا ما نه پاتې کېږي، مخکې دا درخواست دی چې چینل به لازم سبسکرایب کوئ، ویډیو به لایک کوئ او ګنټې نشاني ووهئ. که زموږ نوې ویډیوګانې چې کوم دي راځي نو تاسو ته به د هغې نوټیفیکیشن راځي. زموږ لږ د ناوزګارتیا د وجې نه زموږ ویډیوګانې لږ لیټ کېږي رالیټ کېږي، خو داسې نه چې نه بس که ژوندي وو نو خامخا به ویډیو راځي او که مړه شو نو بس بیا خو امکان نشته. نننی عمل د محبت دپاره دی. د محبت عمل په دې باندې مخکې ما یو وظیفه جوړه کړې ده، یو ویډیو مې جوړه کړې ده، هغه تلي باندې لیکلې، هغه هم ډېر آسان دی او دا هم ډېر آسان دی. ښه دا محبت او نفرت دا د انسان په فطرت کې دي. انسان به د بعضې کسانو سره ډېر زیات محبت کوي، بعضې کسانو نه به ډېر زیات نفرت کوي. انسان به بعضې ځناور به ډېر خوښ وي، بعضې ځناور به ډېر بد شي. داسې ځناور هم د انسانانو سره بعضې انسان به ډېر خوښ وي. دا الله رب العزت د انسان به د تخلیق کې دا شی اچولی، دا د هغې خاصه ده، دا د هغې د فطرت حصه ده. نو د انسان په زړه کې هم دا یو شی اچولی دی چې د انسان په بعضې وخت کې یو انسان به ډېر زیات خوښ وي او هغه چې کوم دی که هغې د سترګو مخې ته وي نو د باندې به وخت تېرېږي او که دې مخې ته نه وي نو بس ځمکه اسمان په یو ځای وي. خو یو خبر به ورته کومه چې محبت د الله د رضا دپاره ساتئ او نفرت چې کوئ که نه هم د الله د رضا دپاره ساتئ. محبت کوئ دې دپاره یې کوئ چې زمونږ بس مانه الله به دې راضي شي او د خپل دوست همیشه خیرخواهي غواړئ. زمونږ خو نن سبا داسې دوستانې شوي دي چې زمونږ دوستانې چې کومې دي هغه د پیسو دي. که سړی پیسې ورسره وي او مالدار او بس د هغې به دوستان هم ډېر او چې کوم دی کله پیسې ختمې شي نو بیا به چې کوم دی دوستان به هم غیب شي، رشته دار به هم غیب شي. نو چې کوم دی چې یو د عربۍ یو قول دی چې اذا قل المال قل صدیقه، کله چې مال د سړي سره کم شي که نه وایي د هغې دوستان هم کم شي. نو دا یو واجبه خبره ده چې کله پیسې وي خویندې به دې ډېر یا څوک به یې زه به دې خور یم، څوک وایي زه به دې رور یم، څوک وایي زه یمه که نه څه خدمت یې منډه ترړی پیسو میسو ته ضرورت وي. خو چې کله یو سړی غریب وي نو د غریب نه خلک ځان ساتي وي، هسې نه چې دا زما نه څه وغواړي. نو دوستانه دا د الله د رضا دپاره دوستانه نه شوله. خیر د الله د رضا دپاره دوستانه وکړه، که مالدار هم وي
خو ته د پاره مکه چې زه به سبا یو 100,000 روپۍ قرض غواړم. دوستانه د الله د رضا لپاره وکړو که په دې دوران کې چېرته په تا سخت راغله تکلیف در باندې راغی نو دوست وایي دې ته که نه دوست خو هم دې ته وایي چې هغه به بیا د بل سره لاس امداد کوي. نو یو د غلط نیت دپاره چا سره دغه مه کوئ دوستانې مه کوئ. اکثرا سبا زمونږ ډېر غلط موضوع جوړه شوې ده په خلکو کې چې هلکان په هلکانو پسې ګرځي جنکۍ په جنکو پسې ګرځي. ما ته خو راځي زه خو چا رومونه ومونه په ویډیوګانو کې نه لم ما ته داسې ناشنا میسج وشي چې خدای پاکه دا خو موږ انګریزان یادو راشه که نه زموږ د مسلمانانو کې به پښتنو کې کمې خبرې شروع دي. نو چې چا سره دوستانه وکړه دا د دوست بیا خیرخواهي بهتري لټوه هغې له فایده ورکوه هغې له ښه مشوره ورکوه د بد کار نه منې کوه نیک کار ته یې رابله. الله رب العزت دې زمونږ ښایسته دوستانې په نصیب باندې وګرځوي. نو که دغه رنګې د چا نه څوک یار دوست رشته دار رور تره زوی یو د بچپن دوست څوک ترې خفه شوی وي او هغه وایي چې ډېر هغه په جرګې مرګې وکړي بعضې وخت کې یا د دوستانه ډېر مضبوط شی دی دا یو داسې یو مضبوط تار دی دا ډېر مضبوط تار هم دی او دا ډېر کمزوری تار هم دی. معمولي دغسې دا اوش کېږي او بعضې وخت کې به خلک راکاږي خو دا بش کېږي نه. خو چې کله زړه بد شي نو بیا هغه بیرته زر ځای ته نه راځي بیرته هغه شان جوړ بیرته نه خوري چې کله په یو شي کې درز راشي چودې پکې راشي. نو که چېرته ستاسو نه داسې غلطي شوي وي او تاسو نه چېرته یار دوست رشته دار څوک خفه وي او هغه تا خپل محنت کړی وي او یا ته وایې چې یاره زه محنت نه کوم او یا و به نه مني ما غلطي داسې غټه غلطي کړې ډېر ځوانان شته که نه هغه داسې دوستانه کې داسې کار وکړي چې هغه بس بیا د سترګو یې لګېدو شان پرې نه دي. نو دا په سکرین باندې تاسو ته کوم د آیت کریمه ښکاري بسم الله وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بیا به د دې نه پس ولیکئ فلان بن فلان اولنی فلان باندې دغه کس نوم بن فلان او دا بن خو زوی ته وایي په عربۍ کې بن باندې دویم فلان باندې به د هغې د مور نوم ولیکي. که جنۍ وه نو ولیکئ چې فلانه لکه لاولنی د هغه جنۍ چې هر یو نوم دی بنت فلانه هغه په چمړه کې پلسټک کې به یې خدای کې بند به یې کړي بیا به یې سره شین ټیپونه دې تاو کړي بیا به په چمړه کې وګنډې او په خۍ مټ باندې به وتړې. ښه دی کې به د سکرین کې به تاسو ته زه چې په خۍ مټ لاس کېدم نو هلته به تاسو ته چپ مټ برته ښکاري خۍ مټ دا کیمره مونږ یې بعضې وخت کې ټیک هم کړو خو پاکه پاتې شو نو په خۍ مټ باندې دا وتړئ. انشاءالله والعزیز هغه کس چې کوم دی چې ستا نه څومره هم زیات خفه وي الله رب العزت به د هغې په زړه کې محبت واچوي او هغه به ستا بس ستا نه بغیر بیا د هغې وخت نه تېرېږي. خو د هغې نه پس بیا دوستانه داسې دوستانه کوئ چې د نرتوب دوستانه کوئ او داسې دوستانه کوئ چې خلک د مرګ نه پس هم ستاسو صفت کوي. که دواړو کې یو کس هم مړ شي چې بل در پسې صرف د دوستانې په وجه خفه وي د مطلب دپاره دوستانې مه کوئ د الله د رضا دپاره یې کوئ. الله رب العزت دې زمونږ زړونه خالص کړي زمونږ دوستانې دې الله خالص کړي زمونږ دشمنیانې چې کومې دي هغه هم دې الله د خپل رضا دپاره کوي چې موږ چا سره دشمني کوو چې هغه هم دې دپاره کوو چې الله زما نه راضي شي دا سړی بدکرداره دی صحیح نه دی غلط دی کې ناسته پاسته ده حرام خور دی دروغجن دی. الله رب العزت دې موږ باندې خپل رحم وکړي او کومه ویډیو چې زه وکړم د هغې باره کې ما نه څوک هم تپوس کوي اولنۍ ټکې واورم نو زه به بلاک کوم نوې خبرې باره کې ما نه تپوس کولی شي یا په موږ باندې څوک کار کول غواړي هغې موږ نه تپوس کولی شي. الله رب العزت دې زموږ د ټولو حامي او ناصر شي. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.